ته دا خوله لکه موچې که داسې دا ته اوس څه ښکارې سمندري ګوړه یا ظالمې ته خو سمه ګینډ دی هغه خولې ته چې کوم دی غټه هندوانه در واچي هغه چې چل چې وکړي او ته هم زه خپل صفت کې زما خو اصل معلوم شوم ته دا خوله داسې که وی توبه ویم داسې ښکاري لکه مګرمچ چې په اوبو کې سره ونیسي هر څه ځناور چې ونیسي ما نه په قلار کښېنې سړیه بس ما نه مازغه مه خرابوه جواب خو سره هغه ظالم جواب وي چې سړی لا جواب کې خو هم غواړو د څه شي غواړو غوا بله شي که نه نه زما دړه زور خو نشته چې زه به اوس لګیم غواګانې بله شم پارامې غوا ده وام دې نه وام دې نه نه مدد کړی داسې یم نو خود نه یارېږم زخیه لاسونه دي دیو دا مې ته ووایې سړیه اوس پور دې خپله مخه کړې ده ګوته داسې که نو ما له قراولې بیا به باندې راباندې کړم ویم غوا الو د چانس غوا د په ارامۍ غوا د په 8000 روپۍ کې ویم زه خو له ګوتې وړم نه بله به یې ساتي هغه دا یې دوست نه څه له ګوتې نه وړي نو بیا به د هغې سوټې تېرې غورځومه سپیا کې ته صرف تپه ته خو دا ټول عمر دا کار کړی دی څنګه سپیا کې به ولې به یې زه تپمه هغه به یې ملا سره کوي که نه ولې یوازې به زه لګېږم څه ظالمه دا پی به خرڅوي دنیا چې کل به راغونډې نه زما زه هېڅ حاجت نشته که هغه بلې ساتې هغې یې راوله زه له ګوتې نه وړم په باغچې کې شا جوړی ناسته ده غوره غوره مو لګولي دي راځه کښېنه ما څه کښېنه وایي دا پیپ مې کتو چې دا بالټې ډک کړمه وایي بجلي میراته خو لاړه دا د پاکستان میراته بجلي ده راځه د محمد ګل تورړی تم کښېنه او تا ځان ته کتلي دي سم میلوی ښه ته دې شونډو ته وګوره یا داسې کې که نه زه یم چې کوم دا غتوت خواره که د څه رانیشي دې ته که نه دا د ښځې نه خو په سل نور اخیستی یم زما نه خشته یو ویم چې مخامخ را روان یې که نه ته به وایې چې سر دې نشته صرف سټ ته دی دما خو ظالمې ثاني نشته ته خو تیار دیو یاره غندارې خفه نه شي خو داسې زنه دی ده که نه ته چې خټه رابېدلې ده خیر دې مه خفه کېږه لکه خدای د لوس حسن نه دی درکړی زما ښځه خو ته وګوره که نه لکه دا باړاق مخ ته ګورې پېښ وي نور پکې څه کمي نشته ځواني مرګ چې لاړې دې راباندې روتو کړي دې خو دې کړي نو سوار بیا چولي خفه شوې دی تا ښځه ده ښځه یې غوالمه ته به یې لشي دا به ته شملې کوي پینه به یي هر څه به ډېر تلي ظالمې بجلي خو راغله دا خوراله بجلی بالټې شوې لاړې دا صبر وکړه بجلی لاړه وایه ما سوور دا ساخلې په دې خواره نه کوي لوی دا یې چې غوا خلو تر دې یایو په دې یوې غوا سمارګه بله بیا واخلې که نه نو بچي ستا د پلار چې کومې دا بربری چیلې راوستې ده نو د دې باره کې خو تاسو ونه وي دې مور باره کې ویم زما پلار هم ستومانه دی ویم ته دویمه راولي دا ګوره ډېره ښه جینۍ ده خو دا کله کله خوله روانه ښه جینۍ ده ویم ارمان دې رانه پوره نه که صبر وکړه ته پاکه کندې ده بس زه څو راز بعد خبرې وکړم دا چا سره دې خپلې ورېرې ته ویم چاچي ته لاړ شه کپړې دې راکړه چې هغه ته ووینم ورېرې سره د راز باز خبرې مه کوه خبرې ما سره کوه ته یو کار وکړه زه تا ته اسان کار وکړم که نه لکه چې د دې دا خوله نه ده دا په ما ډېره بد لګي لومبې ته دا خولې وینځه زه دا خولې وینځم که نه ویم ساتو باقي دا به دې پاکه کړي نه که نه هر وخت تا دا سره کړي ته چې سلو بیزوګانو سره خړا وکړي ته دا نکري نو دغه څه ولې وکړي په دې شونډو باندې لپسټیک په شربونو باندې وشربېږي پاسه ده پاسه ویم زما پکې څه کسور دي ما دې رابه دا مور دې موزه یا الله توبه ویم مې که پیچیلار که نه تیاره بیزو ښکارې ولې کتل دا ستا ده راسه په ما ګزار کوي کومه شي صرف ته پاتې بیا دا خولې نه دی دا به نه سرې کوې ګورم روان شه په مې صرف وسوسې لاس یې مات شه ویم ستا لاس موږ باندې اوبه اچولې خدای دې په ځان اخته که ویم ستا به دا ارمان پوره نه شي ته به زما په ژوند دې کور ته راشي لاس دې مات شه جعفریا وایي دې رانه څه جوړ کړی تاسو ګورئ خلک انصاف ستاسو په لاس خلک په غلی چکو دی ده وای اونې راپارېږي خو داسې دي دا سمدارو دا ګوره دا دې ښه شی دی ښه خدای مې دې ایمان ته خیر کړي دا خاله نه دي خالانو دا ټول داس کي او خلکو کې مرضونه ولګول خو پرېږدي یې نه ایبا خیر دی دې سره سړی اډر کړي وټاکې
Yo paso sabda, yo paso. Goda así, goda. Allá. Goda ya para de mini soal kuy na sam kaya. Oh, Ito ko tadati. na bazu kana leglis kama. Aji na kutaan mo na ito si Chararati mana port sarawli. Aw ci bera tarawon khali perdage uya ko biya mata uy ha. Wakil. Tato mani wutsum zwani da. Habay. Aw da wutsa puri mini ka uya port khuraku na ka uy. Apo na urat tat do ko zan rawli sa. Uy swi. Aw, ska. Akati murtaweli ci madila ko zan rawli. Gora zaman kan kor de kana. Su da mini sarawli na shama. Saka ba. چې نشي زغملي نو میسکه کنه مورې نه تا ولا ګوره دا ډیو ولا بیا راوړی دي ښه ته پته لګي چې دې بیماري ده مسله به جوړه کړي هغې نه خوند نه بیمار به کوکل جوړ شوی نور څه کار کې یا بچی خبره د تقومه خیر ته دا خدي هغه شی مې ښکته باره شوی نو ما کوم شی دې ښکته څه څه شی ورته وایي الیکټریشن دقه بیماري مې ښکته باره شوې وه ما لیک څه نوم راځي بچی زه خو تا دقه یم نورې دا شی مسکه دا دوه نقصاني شی دی که نه چې دا کولمې به لکه د رند لاندې پروت دي ای به منګه باندې کومه ځواني را روانه ده اسیم رواني چې څه په ما دې واړو تی ولې خدای دې را وګرځوا مورې هېڅ راته نه ویمه نو ولې چې ښه شی نه دی نو تی څه ته څکي یا جعفر خان یا واړه مرای خوا زمونږ د مینې یو دوه خبرې کولې سړیا یو دوه ګوتې شبت کړل نو زخر کې تا ته ما ونه ویلې چې کله جعفر خان وشو تا ته ما وویلې چې بس اوس په قلاره کښېنه زما او ستا مینه لاړه تس نشوه دا خو شیطان دی په دقه ځای چې د خپلې ښځې ته ناست دی موږ درغلي مونږ درغلي وو چې راسې هم په مخ کښېني خلک د سمون خبرې ښایي ما بل اواز راکړی شکر وباسي چې ابۍ دادا مې ناستې دي په مینه خبرې کوي هلته موسکی شي ځان ته شکر وباسي یا الله شکر دی ته راشي زموږ غپ خراب کړي دا برجه زما خواهان نشوه دام بدلول دی یاره چو قیم چی دا سپر بم بدل کو او کنه زکر ورگا نورو دا دیوال چا والی دی دا غلط تی دا بدل که او بیا دا څه بدل کو خو ته داسې کار وکړه سمبې دا پټوک بدل کو الټه یې اچولي د خدای کورونه غریوان کی دا ما هغه یخ چکی لمبل بیشوی ښه چار عبیان راته پټوک ورته کو راځه بچې ورځه امداد خود کول نه خو تاسو داسې واده وکړو دما احساس څومره ظالم دی ما له دوره کوي بیا ډېر زورونه پې ما اخله اوس خو دې پټوک الټه واچو هسې نه چې هغې نه به دې کول مروي واو وی شرمولوز بیا بسته نور مه شرموه اول خود پلار شرمولی هغه نه پس ستی تا پلار طلاق یې هر ځای کې ولې را ډانګې ولې را ډانګې یار د شرمونو کارونه دې کړي دي ځکه دې یادومه ما نه خو یو ځل غلطي شو هم جومات کې مې الټا چولي وو بیا دیوزه سب کې ولاړو ما چاته ټولو کلمین ویلې وې ما یې دا مونځ خو ستاسو ونه چو نو یې ستا کم وشو دی تاسو عادت ته دا الټه پرتوګه چولو وای زم دا مونږ ویسو په کوم پکې لاړو اے ماما ابو پټوک دې چکو دا پرتوګونه د ما په کمرې کې پراته دي که دا د خپلې کمرې کې وربوچه کړي دي د احساس نه زیات جوړال بابا جانې تا کو سپېره بچیا تا نه خو په اخره کې د هندوانو ګاندیجي جوړ شو د سپېره بچي هغه به داسې پنډین ویلې وي دا مو شرمۍ باقي مو شرمۍ بسته ځان تاسو خو هر کې شرم ته واړوله بیا کې اته دې انصاف ملوي یا الله زما دې توبې ښځې داسې کار کوو که نه چې مونږ خو د دې ځای د اوسېدو قابل پاتې نه شو دا ټک ټپون نه خوادان له چېرته یو پلاټګي اخلم مونږ خو پنجابیان شو پنجابیان شو دا دې ټک ټپون نه واړوه تا تربیه ټوله تا ورکړې دي ما والا نه دا ویر کړی دا ورته ټول هر څه تا خولی دي ما ورته لا سم نه دي خولی چې څه خولی دی تا خولی دي واو تا ته پلار نه دي خولی نو ته به خپل زوی ته سوخې دا د دواړه مخیز ډولکي غوندې سر دې نیولې ده او دې شونډو ته دې کتلې دي ما ورته کتلې دي ویلې مخکې به زموږ مشرانو پر اشپیل باندې داسې غنم پې جڼولې ځه ځه لري بدرنګه
دا د سري بیزو په شان مخکې نو ویلې یا نتیا ګلي کې به موږ د بیزوګانو نه چې تنګ وو اوس دې په کور کې تنګ یو بنیاد دې وځه هغه یو زوی مې راوړی نو هغه هم ډله ډله دی تو درته وګورې دې به ښځه څو ساتي ای سیفوریا ته خو ځوان یې ته خو په ځان باندې یو شان صورت یاسین چوپ کوه ته خو ځوان یم ځوان دا چې ولې کړه دا تا خو شرمېدلې ده Eta kuni wansa, barbana suk TikTok juki na spero bachas me pe internet chalta tabani sar me. Ya khazi, bunyad diuza. Why? Eta kuni ka? उसमें पे इंटरनेशनल छाता बांधी जाएंगे नो कोना सभा पर फेसबुक की म्यूली देखना जब बताया पर मरगरत पानी जोड़ को कीना बातुला उस पापा से लाश पापा टू की पापा से घर जा دا څه چې شنو پاپ या و مارون به کوڅه باندې وته هم خیر خو دې کنه به هم ډېر بنانت کړی دي टोला आयाम पको हुआ था يام چې چمچورای راشه ته کمرې ته موږ دا دوه جعفري او سیفوري بس یو ښه څه مطلب مطلب مې دا چې زه ضروري خان بیا په دې عمر کې کم دی نشم لوبو چې دا مې روړ دی جعفر خان اس پکې خبرې مه کوه یا چاړه کتی چاړه شي دا خو راغې ما ته وی غالک وی جنۍ بار پرېښې ده او کور ته داسې راغې پلار وی او او پرتګي په خپو کې نو بارې غر والې شرمونه تاسو کوئ او موږ ته وایي دا هغه ځان نه به ګورې جمعه ګله دلته نه جوړی ښه او که نه اتیا کاله بعد چې کوم د هغه د نوسین دی وشو خدای پاک هغه له عمر کړ زه ګورې شرم ته نه یم نه ښه او دا داسې هلک دی دې خوا راشه ګوره مور زه ته حقیقت وایم چې ګورې سړي ویشه ورک شه خدای سمه خوځوه یا جعفر خانه چې تا کې به دا عقل کړی زه خو نه پوهېږم نه عقل تا که راغلی د بوتل راوړو بچې ګوره شربت کم و خلک زیات کلمې وولې خرابې کېږي یاره بس سقا دي شي زما کلمې ستاسو د لاسه ختمې دي او ړم راله وخوړو هغلته هغه زوی له جینۍ کې هغوی نه درکوي د هغې سړه خورم دلته دا بل چکر ته بوتلي و او پته نشته چېرته یې پرېښي چېرته پته مې لګي داسې کار دی که نه هغه ښځه ده که نه چې هر ځای کې پرېږدي هغه پې شرمېږي ما ته مې ښه دا خبره وکړه نوم یې د پکار سیفوري پیشه انګورې پیشه شبانه پیشه او انګورې پیشه ما له په مازغه نه خرابې جعفر خان د شرم خبره خو دا ده چې پردي کور کې یې پرېښې ده دا کار قدیم دغه خلک خو چې که نه زنانه منکرم ناستي نو څه جوړ که زما لور کې ناسته قیامت راغی شاباسي توبه دا پښتانه دي دا پښتانه دي تا ویلې ما ورته خپل قصر زده کړی دی عقل به دې ورته زده کړی ما دا خبره کوله وایم مورې ما سره 40,000 روپۍ دي که نه ښې شوې نو پلاره هغه 60,000 روپۍ تاسو چې کومې پرتې دي دیګونه که نه د سیدا خان دی که سیدا اکبر دی د هغوی هغه کار چې تا کړو هغه پیسې هم تاسو سره دي ما ته هغوی ویلي دي او مورې تاسو چې کومې پیسې دي که نه نو ما یې هغه 10,000 به مال راکړي دلته چې کوم دی یو په ارامۍ غوا د خانانو که نه خرڅوي یې که نه نو ما یې غوا به والمه اوله دې شملې به هم ترې کوو چای به هم چې کوم دی ښه ښکلې پخوو د پیو ساتي به یې څوک زوی مې هم راغلی دی او دې خوا چې کوم دی دا بل څه دی سیفوري دا زوی او هغه نرکچور وغوره چې کوم دی سره وړي نه جعفر خان یو خبره کوم دا پیسې خو موږ ګور کپن دی ښودي دي ګور کپن څه کې د اختر په مبارکۍ کې راکړی و چې رانه غواړي دا داسې دی نه دا غوا یوازې دا پیغ او دا ماسته به زه خو که تاسو به هم خورئ زمونږ د چانس غوا ده 1.5 لاکو غوا ده دا خپلې غوا له غم کې موږ له نه کې زمونږ خولې ورته خوراکونه هغه غټه ده خو دوه کونه وړې خوري دومره توبه صبر وکړه. یې خوري زه څه خورم او دوه پته ناره خورم هغه خو دوه پته ناره خوري او بیا د نغاري په غاړه ځان مړ کړي او بیا موږ ته په درې کښېني نو راشه ته وایې ګینې میخه وی خوراک نه پې 40 ډوډۍ راوړي او لارې غیبې شو نه. چا دې ورکړي نو دې نه تفاوت وکړه که نه هغه دوه پته ناره خوري او دوه په تله راتلي خوري او دوه په کېناسته خوري دې هم دا تفاوت وکړه که نه نو بس پیمانه ده لږ ماتې مخ ته وګوره چې په تا اوس وده نه کړي مورې نو ګوره بانې مه کوه تا له زما د پلار څه څه نه دي کړي خو چې ستا ونګۍ نه ښه کېږي نو هغې دماغ خو دې نه دي دا الک غم دې را سره په منډه باندې کوڅې نه بهر ووتو یم تان دې ځان نه مخمخی جوړه کړه ته ودرېدې هغه ځای کې یو ویم څوک هم زه خو په یوه کې هم نه یم ښه په کومه لاړه شم ته بس په کلار دلته کې کښېنه
ام ناسته مو چیکړي دوه کاله ټانګه چې ډولې وه چړه به راوړه زه به خوشحاله شوم مالزه به وخورم د خیره هغه به اسپینه ورکړه د هغې نه بعد یې خرګاډۍ واخیسته بیا یې پیچوارې خرڅولې نو چې کومه وچه چواره به وه هغه به ماله جیب کېښې وه دا نه خرڅېږي بیا د هغې نه بعد چې دی نو هغه کر واله پوکړۍ بیا خرڅولې نو په هغې کې کور ساتلی کېږي ښه جعفر خانه ما دا ټول عمر د الواګانې دا پردۍ روجې راوچولې کور ته که نه او دا ښځه نه شوه خو په ښځو نه ښکاري په ښځو په یو ایمان کار چې ښکاري کړی دا پې ښکاره وه تا به چڼه اسپې ته اچوله او بس مور ته به یو ځای هغې سره ولاړه وي او دا خبرې دا زما بچی دی. پرېږده لاس پاک وکړه او چې صحیح خبره کړي نو ستاسو دی چې دا غوښې د نه په غاښو او چې صحیح خبره وکړه نو چک ته پوهېږه غلطه خبره کوي پیسې راکړئ دا غوا راولم د اسپې سره لګوي دا غوا راولم یا ما واو دلا یم گزارونه ګورې مه کوه دا دې ځان نه جاپرې جوړ کو ام خیر د مور گزار کوه کنه بتاو چې فرق بیا څه سره له پاتې ګوتو راکې نو دا خوشي کی هلو خبر وکړه سارا ډونډ د سپیرلو ته په ما باندې گزارونه مه کوه ګورې زه تا دې باندې غونډې نه ګورې کینا ته ما سره لوی راځه پکې کنه سپیرلو نه ولاړې ما به دې کې خلاصې خو کا ام پرې دې نه یا چې ګورې سړیا ګوتره نه راو نه ګورې نن وې کاله ګوتې څخه درونی دي ام چاچی یم چې ما باندې ځان مه کوه باسونه ته ما ته معلومه ګورې چې دې کې دې چې ګرګې زخمي کوم ام ما ته معلوم کړم نرشه بار ته وځه ځان دې شرمولې ده په خو گزارونه مه کوه ما ګورې شته سپورې په مول لا ته نه جوړ کړې خان دا پیله زلو او ډله ډله راټو کړ دا به دې وته چاچی سو خود نه خود خوري کنه بي بي سکول دی مور ته بسین دار جبه دنو نه خو ته گزاره کوه کنه ها پې کلوري باقي ته پې ام زه پوهه کوم ته لاړ شه خیر دې بار ها او زما ګورې هله وش یو ټي پی سي ګورې راواله زه بار ته وځه په پولو باندې چې تکینه واراوله بچی ما سره صرف 50,000 روپۍ پاتې دي 1,00,000 نشته هغه به درکړم او نور راڅه نشته ما ته وګوره د هغې نه ما 200 روپۍ خورې بیا 300 روپۍ ما سره دي زه به درکړم او به زه خېچم نه قرض کړه نور به زه ورکړم چې کار وکړم ایا دوکاندار نه به هلته به یې 2,000 بیا راوالي ټیک دی ټیک دی خوښه مې ځه غوا راوستل لازمي دي رای ولا خو ګوره یو خبره ته کومه چې د پيو چاټې بس با کوټه کې پراته شي پراته مې شولې هم څه کې بیغه مشه بیت دته دي لړۍ ته دا یو غورځو ځه چکو ځه یو باشه موته کوي وای جاپریا زغر دې کړه خلک خیر نشم کولی بچا شو لاله د بار نه خواږه راوړي دوی چې موږ څه خواږه ویني نو بس زموږ د لاسې شو کش تراکه ګپې را ټول کار خدای دې بیا خو ولات ما هلو وای اځ موږ بچی د دا باغ سنټې به لوړي ما ته پته اوس په زین په دې کې اتم کله خبر کې خلک په پرده کې وای چې خپل کوټې ته راځه چې بوتل وځ خدای شته کنه چې دا سلام داسي چې میګي خبر نشو خو پته چې څه کوم نه را پیدا شو دا شیطان دی شیطان دی سمای چې دا ورچا بس دی دا والا او ځه یو دستر کې پټو ما بوتل به ونه مو خوب دی را لخراب سمای خیال کنه ودی دا ودی نسکو تبسته تخلي نسيبه صح تخلي نسيبه يعني وقت يا مانجت النخاع مو ده كده خو سیفوري زما په خیر جوړې خج بیا را باندې کړي دي او کوم دا خو سم سور کړی دی ځل ډاکټر ځان خو سپیرلو اته کسټمر خیر ولې ځواني خو تم ځان نه جاپرې جوړ کو ما رسو ولا زور ما کوم بیا بیګا لخه ګوته دې نه لغر کاکایو دا ولا ټول شپه زور کوم الله تاسو ځان خو ما یې لکه وی چې سړی خو دې کنه هم سړیا نن در باندې لا سوچت کو ګورې کو به در باندې لا سوچت کو کنه زماري لا شونه ما چې بیګا لچراله سدرون شیز ګور او بس لاس ورت لاس ته وتا چې په مارا شټ وخه سړیا ځان تخیری مکو به مې د پس ګورې رړه خپکیږي دا موستا خو ګوره پاګلې مینه را دا خو هغه مینه چې د دې مینه احساس چا سره نشته سیفوریا دا څه چلو خو دې وایي زه وای د سپیرو بچا چوالم ها زمون خپل کې المسالات دي ستا پکې شوه مدا لکه مسالات پاتې دي او ته جوړې خام پورا حل کړې سمتا تا کوا
دا صحیح ده بیا لږ روح تاسو مې خبره ده وای دا د مال خري چې ونه لري دې قربان کا خزینم توال خرید دل دوسه هله آبا کنه دای خو را باندې خوشحاليږي دای خو یو چې رئیساره کی او وی وای مړای کی هغه ته مې په ټوک جوړه کنه خیر او دا خو لا وی مخ کې څه خوا وو کوم مړی سړی په دې خو می خوخي کنه په دې خو در ډیره خوشاله شمه خو نه شي بهم خبره کوم تاسو کینی به ماشوره بزرال ویرود بربند کړی په لار کوڅو کې وای او دې کتل ما کوا چې نرو واستمرت استاذ